ټوخی ونکړو ناڅاپه راښکاره شوه راباندې ټوخی ونکړو ناڅاپه راښکاره شوه راباندې د خندا شنه وه زړه مې خور شو دې وې زړه راټینګ که او زر مې دیوال ونیو دې ویل ولې ما ویل غورځېږم راشه اوس دې دا نیکه راټینګ که ګرانو مینهوالو سلامونه مې واخلئ د خپل کوربه د ویزدلان د طرفه د خپل خوږ ملګري د کوثر خان کوثر او په د طرفه چې زموږ ملګری بیمار دی نورالحسن شوګیر د طرفه او نور ملګري هم د طرفه سلامونه بیا هم قبول کړئ راغلي نن محمد پټي ته خوږ ژبې شاعر لا خوږ ژبې ویونکي لا چې څه د تعارف محتاجه نه دی نن وله راغلي یو څه مزاح به هم ترې اورو غزل به هم ترې اورو تاسو ټولو مینهوالو ته مسافر ته بیا ډالۍ کوو شمشاد صاحب سلامونه مې واخلئ وعلیکم السلام ډېره مننه اویز زران صاحب شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکي او مهربانه دی تاسو چیناران د کلي چې کوم پروګرام چلیدوی او تاسو د هغه اګرې نه دلته زما د یو خوشي ځای ته راغلی ستاسو زه ډېره شکریه ادا کوم اویز ځلان صاحب ستاسو کوثر صاحب ستاسو ګل محمد صاحب او پري تواب صاحب ستاسو د ټولو زه شکریه ادا کوم چې تاسو د هغه اګرې نه دلته راغلی او زما نه دلته پروګرام ریکارډینګ کوئ نو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او ستاسو د پښتو ژبې دپاره دومره هلې ځلې کوئ نو دا ډېره زیار خبره ده او ډېره د فخر خبره ده چې تاسو د پښتو ژبې دپاره دومره لرې لرې پرېږدئ او د هغوی خپلې مورنۍ ژبې خدمت کوئ نو ډېره ښه خبره ده انګار صاحب مننه کوم او راغلي مونږ د ډېر لرې نه هم نو غوښتنه دا مونږ هم کوو مینهوال هم کوي ملګري هم کوي مسافر وروڼه هم کوي مونږ ته څه داسې ښایسته غزل وړاندې کوي او ستاسو ماشاءالله نظمونه هم ډېر ښکلي دي په طنز و مزاح کې مو سیریس د موډ کې ستاسو ډېر ښه نظمونه دي نو غوښتنه کوم چې مونږ ته څه ډالۍ کوي جي زه درته وړاندې یو دوه درې شعر وایم چې د هغه سترګو لیونو لیوني نه جوړېږي د هغه سترګو لیونو لیوني نه جوړېږي او که ډېرې وخوري په دارو لیوني نه جوړېږي د هغه سترګو لیونو لیوني نه جوړېږي او که ډېرې وخوري په دارو لیوني نه جوړېږي او را سره کال کې دا یو میاشت ګزاره کوه را سره کال کې دا یو میاشت ګزاره کوه ما اورېدلي د بادرو لیوني نه مننه دا را سره کال کې دا یو میاشت ګزاره کوه ما اورېدلي د بادرو لیوني نه جوړېږي د اسملې یو د کرسۍ بل د اسحاق او خیرات د اسملې بل د کرسۍ بل د اسحاق او خیرات تر عمره دا یو څو لیوني نه جوړېږي بل شعر دی پکې چې که په مولیانو ډاکټرانو باندې ډېر وګرځي که په مولیانو ډاکټرانو باندې ډېر وګرځي خو د راشن د اغوستو لیوني نه جوړېږي او دا غزل چې ستا په سر باندې د شر او جنګه پرېوتمه چې ستا په سر باندې د شر او جنګه پرېوتمه پښتون خو نه شم د غیرت او ننګه پرېوتمه او ستا د ښایست د چپو سینو ستا د ښایست د واورې سینوم په چپو روانم ستا د ښایست د واورې سینوم په چپو روانم چې تش یې ویلې زه د خپل غورځنګه پرېوتم او که مې غربت دی خو په مینه کې کمې نه لرم که مې غربت دی خو په مینه کې کمې نه لرم بیا د نظره د جانانه څنګه پرېوتم او ستا بې ننګۍ د لوړ کمر سر له راوستی یم ستا بې ننګۍ د لوړ کمر سر له راوستی یم او کمبختې نیسه مې د لوی ګړنګه پرېوتم او بل شعر دی کوثر صاحب چې زه سمسور ساتلم ما ساتله سوري باندې چې زه سمسور ساتلم ما ساتله سوري باندې هغه چیناروم د چینې د څنګه پرېوتم او چې زه سمسور ساتلم ما ساتله سوري باندې هغه چیناروم د چینې د څنګه پرېوتم او مقتدا زلان صاحب چې د زړه پر خر به دې انګاره خوله ورکړې نه وه د زړه پر خر به دې انګاره خوله ورکړې نه وه خو وخت مې تېر شو د بغلو د شرنګه پرېوتم مینهوالو دا انګار صاحب داسې په یو غزل یې نه پرېږدم خدای ته به زه ووایم هغه یو شعر په مشاعره کې دی اورېدلی هغه به ورته هم ډالۍ کړم چې لفظونه دې در واخله کتابونه دې در واخله بکار مې نه شو یاره دا لوظونه دې در واخله او ملا هغه جینۍ مې په نصیب نه شوه ملا پیسې مې راکړه او تعویضونه دې در واخله انګار صاحب مونږ ته یو داسې بل نظم هم ووایه او که غزلې ستاسو د خوښې څه هم یې مونږ راغلي
نو ټول ملګري دغه کوي تمه کوي نو موږ ته خامخا څه ووایه. ځلان صاحب تاسو دا شعرونه ووایي نو په دې پسې ما د خپل یو 2 شعره رایاد شو چې زړګي ښه دی ازموده خیر دی اول پې وکړه زړګي ښه دی ازموده خیر دی اول پې وکړه او شل بې وفا شو 21 به چې توکل پې وکړه زړګي ښه دی ازموده خیر دی اول پې وکړه او شل بې وفا شو 21 به چې توکل پې وکړه او نورې د صبر طاقت نه لرم ستا خوښه ده نورې د صبر طاقت نه لرم ستا خوښه ده او مولا خدای ګلې ونې یې کړم څه چل دا یو څو شعرونه دي تواب صاحب چې ستا چې جانان څه داسې درغلي راته زړګي کې ساتي جانان څه داسې درغلي راته زړګي کې ساتي او له کارې ته پټ میخونه په لرګي کې ساتي زه دغې چم ته د هغې په ډاډه راځم او رقیبان غوټې راته سله په تندي کې ساتي او زه به یو ساس کې په ټوله میخانه ورنکم یخې اوبه چې د چینې په سور منګي کې ساتي او د یارۍ ول په زړه کې ځای غواړي بیا نه راخېږي خلک جغن د پړي ول تم په موږي کې ساتي او د خپل مینه نه یېرېږي که مودې تېرې شي تر مرګه به د خپل زړه لیوني کې ساتي او د انګار شته دي امیدونه لا دې تمه کوي چې ستا نامه د مټ ته پاسه تاویزګي کې ساتي. انګار صاحب داسې خو نه پرېږدو خو زه به هم درته یو شعر پکې ډالۍ کړم چې خیالونه دې راځي او ما سېځي خیالونه دې راځي او ما سېځي خوبونه مې د سترګو تختوي او ما سېځي په خپله مینه محبت دومره کلک ولاړ دی واړه قرآنونه پرې ټول خوري او ما سېځي یو نظم راته ډالۍ کړو نو ډېر خوشحاله به شو. جی دا سنجیده نظم سنجیده ووایه خو بس نظم راته ووایه ستاسو نظم مینهوال ډېر وي. میره مور د دې عنوان دی چې زیړ مازدیګرو د یو کلي څه په خوا تېرېدم خیال له شعرونه مې راتلم او یې غزل جوړومه چې ناڅاپي په یوه ګڼه مې نظر پرېوتو یو څو کسانو ورغستې په اوږو جنازه خلک خاموشه زنګېدلي وو روان ورپسې د غم نیولي وو د هر چا د مرۍ رګونه ما یو بابا نه تپوس وکړو مې دا څوک مړه دي هغه لږ چپ شو د اوږدې ساه اخیستو نه وروسته شونډې یې ورپېدې ډېر په ژړغوني اواز وي بچیه دا ډېره د غم او د افسوس کیسه ده دا یوه داسې مسافره بې اسرې مړه ده د دې څوک نه و د خدای پاک په دې لویه ځمکه دا لا وړه وه چې تیمور د مینې لاس واخیستو مور یې د دې دنیا نه لاړه دا تنخوا پاتې شوه د دې نه رور و نه یې خور و نه یې ترور و چېرته د دې څه کم اما یې و هغه پخوا مړ و د دې د پلار او ترونو خو خپل منځ کې نه لګېد هغوی خو همدې له لاس د مینې په سر نه و ایښي دې خپله ټوله زندګي په سرو لمبو تېره کړه دا د میرې مور په څپېړو کې رالویه شوله دغې ظالمې دې ته پلار خو دشمن کړی و خپل هغه به بې ګناه وخله ټکوله مدام د دې به یو ساعت د سترګو اوښکې وچې نه شوې دې په دې تراړو شونډو چېرته کې خندلي نه وو دې نه میرګاټي نه ګوډیانې نه چندرو کړې وه په زړه یې ډېر کېدو د نورو ماشومانو په شان دې عمر تېر کو په خپل کور کې د زندان په شان تعداد د میرې مور نه دی چا کره تللې نه شوه دې چېرته نوې پیزار نوې جامې کړې نه وې د دې بر وخت شلېدلي وو پټه په سر وه دې نه اختر و نه شب قدر نه خادي پېژنده نه یې سینګار کړی و نه یې خوشحالي پېژنده دې په اختر کې خو نکریزې چېرته غوښتې نه وې دې د ریشو ستارو ارمان په زړه کې ساتو د پیغلتوب په وړندي پاټ کې چې خپه کېښود مور عزت سره تهمت رسی ور واچوله د پلار دشمنه شوه بېګا په نیمه شپه ډزې شوې چې خلک ورغې په وینو کې لټ پت پرته وه دغې ظالم د دې ظالمې په شیطانه باندې د دې ماشومې د وجود نه مړزکي ایستي دي په زندګۍ کې خپل خپې لاسونه نن سره کړه خو په نکریزو نه هغه په خپلو وینو باندې د دې څوک نه وو ګاونډیانو دا خپل کور ته یوړه نن د پردي کوره د دې سره جنازه ووته د دې به خو په زندګۍ کې سارمان وکنه دې به د نورو ماشومانو شان سیالي غوښتله دې بدنصیبي چېرته مینه خو م ونه لیدله خدای خبر دې ماشومې څومره ارمانونه یوړل بابا چې وکړه دا قیصه زما غزل یېر شو ما وی انګاره دا قیصه تصویر کول غواړي انګار صاحب د لفظونو نه دې وویستم چې څه درته ووایم دا د واه خو د شاعرۍ او د لفظونو یو ښکلا ده خو زما څخه الفاظ نشته چې زه په دې نظم باندې څه ووایم خو مونږ هم پروګرام راټولو ستا په دې دغه کې به زه یو شعر ووایم چې هیر دې کړم هیرومه دې وشومه سوځومه دې هیر دې کړم هیرومه دې وشومه سوځومه دې او سم درنه تنګ شوی ژوند د خو تېرومه دې ګرانو مینوالو د خپل کوربا د اویس ځلان د طرفه په اجازه د کوثر خان کوثر زموږ ملګری نورالحسن شوګیر را سره ناست ملګري ګل محمد خان دی او فضل تواب دی او په کیمره شاته اظهار خان دی
نو ګرانو مینوالو زه په درنه مینه باندې اجازت غواړم چېرته هم چې خوشحاله و آباد اوسئ سره د انګار صاحب د لوی الله په امان